کې د ټریفیک پولیسو د ټریفیک د قانون او اصولو نه د آگاهی په لړ کې موټر سایکل ریلی راوستلې و چې قیادت یې د بنو د ټریفیک پولیسو انچارج عبدالخنان مروت کولو. د دې ریلی هدف او مقصد په کم عمره هلکانو کې د ټریفیک د قانون او اصولو نه د خبرولو په لړ کې پوهه او شعور راوستل وو. په دې موقع د ټریفیک پولیسو د ریلی ګډونوالو په ډیره سختۍ سره د ټریفیک په قانون د عمل کولو غوښتنه وکړه او دغه امر یې وکړو چې د کم عمره هلکانو په موټر سایکل چلاولو به مکمل بندیز وي او د موټر سایکل د چلاولو په مهال به هلمټ په سر کول ضروري وي او کچرته کم عمره هلکان په ډرایوینګ او بهر د هلمټ نه د موټر سایکل په چلاولو باندې ونیول شي نو جرمانه به ځنه اخیستلی شي. د ټریفیک پولیسو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د ټریفیک په قانون د پوره عمل وکړي. په خلکو کې د ټریفیک د قوانینو نه د شعور د خورولو په لړ کې راوستل شوی دغه ریلی د ټریفیک پولیسو څوکۍ په مقام باندې سرته ورسېده. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.